پکتیکا کې د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې د هیلټو موسسې په تخنیکي همکارۍ او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د یاد ولایت په جانخیل او ګومل ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت د کرنیزو او اوبو لګولو پروژو چارې پیل شوې دي. د مسوولینو په وینا په یادو پروژو کې یو باب شل مټریک ټنه سړکونه، کروندګرو ته مسلکي زده کړې، کرنیز بېلابېل توکي، د خوړو پروسس ماشینونو ورکول، 102 متره ګبیني دیوال، 9 کیلومتره د یو سړک لومړنۍ جوړونې کارونه او ځینې نورې لویې او کوچنۍ پراختیايي پروژې هم شامل دي. پکتیکا ولایت کې د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د هیلټو موسسه فعالیت ترسره کوي. په ګومل او جانخیل ولسوالۍ کې داسې د یادې موسسې مجموعي لګښت 1.5 میلیون ډالر ده چې په دې کې د آبیاري سیستم ده او د کانالونو او کرنیز تخمونه دي. د جانخیل ولسوالۍ مسوولین هم وايي د یادو پروژو په پلي کولو سره به په ټولیز ډول 1404 کورنیو ته کاري زمینه برابره شي او د اقتصادي او پرمختیايي ځان بسیاینې اسانتیاوې به رامنځته کړي. د جانخیل ولسوالۍ واقعا یو غریب ولسوالۍ ده، غریب خلق دي، دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو مؤسسو ته کومکو ته په دغه هغه باندې دغه مؤسسه کوم مؤسسه دلته اوس فعلا ده په دې باندې د خلکو هم ډېر دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي او الحمدلله ډېر ښه کارونه روان. ورته مهال ځايي اوسیدونکي د کرنې په دې ډول پروژو خوښ دي او دای د کرنې په برخه کې د بزګرانو د لاسنیوي مهم اقدام بولي. دوی زیاتوي یادې پروژې د کرنیزو حاصلاتو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره اغېزناکې تمامیږي. هغو چې ډېر خوشحاله دي دا داسې دلته سبقونه یا دغه شی ماشینګیري په حساب باندې لای دي بل په حساب باندې دا ته چې ډېر خوشحاله موږ ډېر راځي. دغه د ابداري هغه سیستم چې موږ ته پاره کړی دغه کومه چې جوړیږي په دغه باندې موږ ډېر خوښي ډېر د خوښي اظهار کوو ځکه موږ خلک ولس غریب خلک دي ټول کاچاک ته هړو پاکستان ته ایران ته په کاچاکی لارتلو کله چې د خدمات پیل کړي دي موږ ډېر خوشحاله او راضي یو. پکتیکا چې د هیواد په سویل ختیځ زون کې پروت یو پراخ ولایت دی د کرنې او مالدارۍ لپاره مناسب ځمکې لري او ډیری اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. دوی وایي که دا ډول ملاتړ دوام ومومي بزګران به تر ډیره له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا شي. د یادو پروژو په پلي کېدو سره به په ټولیز ډول د دغو دوو ولسوالیو 1404 کورنیو ته د کار زمینه برابره شي او د اقتصادي او پرمختیايي ځان بسیاینې اسانتیاوې به رامنځته شي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیکا.